بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد خلقكم أطوارا. زما محترم مسلمانان ورونو، مونږ تاسو انسانان په مونږ تاسو باندې مختلف مراحل را روان دي او مختلف وختونه په مونږ تاسو را روان دي. یو وخت داسې و چې د انسانانو هیڅ تذکره نه کېدله. رب العالمین فرمایي: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقینا یو داسې زمانه وه چې په هغه زمانه کې د انسان هیڅ تذکره نه کېدله، وجه دا وه چې موجود نه و. نو مونږ تاسو الله سبحانه وتعالی دا ټول انسانان د عدم نه وجود ته راوستل. دا یوه مرحله وه چې مونږ تاسو بالکل نه و. بله مرحله هغه بیا دا ده چې انسان د الله سبحانه وتعالی د دې بوټو او د دې خوراکونو نه د پلار شاته یوسي، چې هغه د اوبو د یو څاڅکي په حیثیت باندې د پلار په شا کې وي. دا هم یوه مرحله ده د انسان. بیا د دغه مرحلې نه مختصر ذکر کوو. انسان یو بلې مرحلې ته منتقل شي چې هغه د مور رحم دی. د مور په خېټه کې دغه 9 میاشتې یا 10 میاشتې 8 میاشتې، دا یوه ناشنا مرحله ده هم ده چې د مور په خېټه کې وي او ډېر ناشنا زندگی ده. د مور د خېټې زندگی او بیا د قبر زندگی دا یو بل سره مشابهت لري. نو د مور په خېټه کې څه وخت دا تیر کړي، الله سبحانه وتعالی په ډېر عجیب نظام باندې د انسان په دې مراحلو کې او د وختونو کې اړی راړی د ځمکې نه د پلار شاته یوسو، د پلار د شانه د مور خېټې ته بوته، هلته یې 9 میاشتې تېرې کړلې. بیا انسان پیدا شي. زما عزتمندو، نو چې کله پیدا شي دا یې بله مرحله شروع شي. دا د دنیا مرحله ده. نو دغه 15 کاله چې تیر شي بلوغ ته ورسیږي، دا بیا د رب العالمین د طرف نه مکلف شي او په حیات دنیاوي کې دا بیا ژوند کوي. دا د دنیا مرحله ده زما عزتمند، او دا ډیره مهمه مرحله ده. دغه د بلوغ نه واخله تر مرګه پورې دا ډیره مهمه او ډیره ضروري او ډیره قیمتي مرحله ده زما عزتمندو، او دا نه ده ضایع کول پکار. په دې مرحله کې انسان مکلف وي، نو باید څه وکړي؟ دا یو سوال پیدا کیږي. نو د دې سوال جواب الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې په ډیر تفصیل سره د دې تحلیل کړی، دا ذکر کړی چې انسان ستا دغه مرحله چې ده د بلوغ نه واخله تر مرګه پورې دا د ډیره مهمه مرحله ده. دا مه ضایع کوه. دا ډیر مهم ژوند دی، دا مه خرابوه. د دې مرحله کې دا ځکه مهمه ده زما عزتمندو چې په دې مرحله باندې وروسته چې کوم مراحل را روان دي، وروسته چې کوم سفرونه را روان دي، هغه ټول په دې باندې موقوف دي او په دې باندې متفرع دي. لکه د مرګ سفر هغه په دې زندګۍ باندې متفرع دی، په دې باندې موقوف دی. د دې متعلق به هغه سفر کیږي که دا زندگی بهتره تیره شوي وي، د رب العالمین په عبادت کې تیره شوي وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې تیره شوي وي، نو دغه د مرګ سفر به ډیر بهترین وي. او الله دې نه کړي که دا مرحله او دا د دنیا ژوند دا انسان په سرکشۍ کې تیر کړی وي، د رب العالمین په مخالفت کې تیر کړی وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې تیر کړی وي، په جرمونو کې تیر کړی وي، نو دغه وروسته سفر چې را روان دي د مرګ سفر، دا به ډیر خطرناک سفر وي او دا به ډیر د مشاکل او مشکلاتو نه ډک سفر وي. الغرض دا ډیره مهمه مرحله ده، دا د بلوغ نه واخله تر مرګه پورې. الله سبحانه وتعالی فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دا مرحله ستا د عبادت دپاره ده. ای انسانه، په دې کې مه غافله کېږه، په دې کې د خپل رب عبادت وکړه، په دې کې د خپل رب باندې توکل وکړه، په دې کې د خپل تعلق د رب العالمین سره جوړ کړه. په دې مرحله کې که په ګناهونو کې مبتلا شوی، رجوع وکړه، توبه وکړه، رب العالمین طرف ته راشه. په دې مرحله کې دا وروسته چې کومې سفرې در باندې را روانې دي،
دا د مرګ سفر در باندې را روان دی، دا د قبر سفر در باندې را روان دی، دا د حشر سفر در باندې را روان دی، د حساب کتاب در سره کیږي، دا جنت او جهنم د مخې ته پروت دی. مه غافله کیږه په دې مرحله کې. غرض دا ډیره مهمه مرحله ده، دا د بلوغ نه واخله تر مرګه پورې. همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایي بل الله فاعبد وكن من الشاکرین، خاص د خپل رب عبادت دی کوه او د رب العالمین شکر دی ادا کوه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای ټولو انسانانو تاسو د خپل رب عبادت وکئ، هغه رب چې تاسو پیدا کړی ستی او ستاسو نه مخکې انسانان هم پیدا کړي دي او ستاسو د زندګۍ ترتیب برابر کړی. اسمان نه در باندې بارانونه راوري، د ځمکې نه درته بوټي راوباسي، خوراکونه درته پیدا کوي، ستاسو رزق درکوي، نو د داسې رب عبادت وکئ کنه. دا موضوع په قرآن کریم کې ډیره ذکر ده. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. د انسانانو ته، د يهودو نصاراو ته خدا امر شوی چې تاسو په اخلاص د خپل رب عبادت وکئ. اياک نعبد واياک نستعين. یا الله موږ خاص تا عبادت کوو، یا الله خاص تا مدد غواړو. الغرض ما عزتمندو دا مهمه مرحله دا نه د ځای کول پکار. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم الکیس من دان نفسه. ګوره دا احادیث هم د دې مرحلې سره متعلق دي. او خیر انسان هغه دی چې خپل ځان د رب العالمین تابع کړي وعامل لما بعد الموت. او د مرګ نه وروسته چې کوم مراحل پر روان دي، کوم احوال را روان دي، کوم احوال را روان دي، کوم تکلیفونه را روان دي، کوم سختین را روان دي، هغې ته تیاری وکړي. دا ډېر عقلمن او خیر انسان دی. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. او بعقله کم عقل نادانه انسان دا هغه دی چې د خپل خواهش تابع شي وتمنى على الله او بیا په الله باندې ښه ګمانونه کوي چې ما به الله معاف کړي، الله غفور الرحیم دی. په دې کې هیڅ شک نشته دی. ای انسانه چې ستا رب غفور الرحیم دی، خو ته هم فکر وکړه چې ته یو څه لپاره پیدا کړی، پکار ده چې ته هم خپل مسؤلیت ادا کړي. نو د هغې نه وروسته به رب العالمین په تا باندې رحم وکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اغتنم خمسا قبل خمس. ای انسانه، ای عاقل انسانه، ته پنځه نعمتونه مخکې د پنځو مصیبتونو نه غنیمت وګڼه. معنا دا ده چې دا مه ضایع کوه. نو هغې کې فرمایي چې شبابک قبل هرمک. دا ځواني چې بلوغ ته ورسیږي او ستا د بدن ټول قوتونه برقرار شي او کولی شي چې د دین ډیر خدمت وکړي، کولی شي چې د رب عبادت وکړي، کولی شي چې د آخرت تیاری وکړي. نو دا مه ضایع کوه، بلکې دا په دې کې مصرف که. دغه ځواني دې د رب العالمین په عبادت کې مصرف که، دغه ځواني دې د آخرت په تیاری کې مصرف که، دغه ځواني دې د دین په خدمت کې مصرف که. همدارنګه فرمایي وغناک قبل فقرک. مالداري چې الله درکړي، مال یې درکړی، نو دا غنیمت وګڼه، په دې باندې د دین خدمت وکړه، په دې باندې د آخرت تیاری وکړه او په دې باندې د خپل رب راضي کړه. همدارنګه فرمایي وفراغک قبل شغلک. دا وخت چې درکړی دا د رب العالمین ډېر خصوصي نعمت دی. دې وخت کې مه غافله کېږه، دا خو له تا نه تېرېږي، دا خو ضایع کېږي. په دې وخت کې د خپل رب عبادت وکړه، په دې وخت کې د آخرت تیاری وکړه، دا وخت په غفلت کې مه تېروه. همدارنګه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وحیاتک قبل موتک. دا ژوند چې درکړی، دا مرحله د ژوند چې دی دا خو ډیره مهمه ده. دا مه ضایع کوه، بلکې په دې مرحله کې د خپل رب عبادت دې کوه، په دې مرحله کې د جنت تیاری وکړه، په دې مرحله کې د آخرت تیاری وکړه. نو زما عزتمندو تاسو د احادیثو باندې سوچ وکئ. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون خیرخوا دی، موږ ته د بهترینه لار راښودلې. نو فرمایي چې دا وختونه مه ضایع کوئ، دا مرحلې مه ضایع کوئ، دا چې کومه مهمه مرحله ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام ترمذي رحمه الله تعالی حدیث راوړی په خپلو سننو کې، فرمایي چې لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتى يسأل عن خمس. فرمایي چې د انسان قدمونه به د قیامت په ورځ باندې به انسان خپل قدم نشي اوچتولی تر دې چې د هغې سره سوال و جواب ونشي، تر دې چې د 5 سوالونو جوابونه ورنکړي. زما عزتمندو دا سوالونه به رب العالمین کوي او د کمزوري انسان نه به کوي او د قیامت په ورځ به یې کوي
او په مابین کې به بل کوم ترجمان وغیره نه وي، ډایرکټ به الله سبحانه وتعالی د انسان نه دا پوښتنې کوي. نو اول دا چې عن عمره فيما افناه، دا ژوند چې په دنیا کې درکړه شوی و، دا مرحله چې دنیا کې تا ته درکړه شوې وه، دا د بلوغ مرحله، دا تا په څه کې تېره کړله، دا ژوند دې په څه کې فنا کړه. وعن شبابه فيما ابلاه، او په دې ژوند کې چې کومه ځواني وه، بهترین نعمت دا تا په څه کې زړه کړله. همدارنګه د رزق باره کې چې رزق تا د کوم ځای نه او څنګه ګټلی او په کوم ځای کې او څنګه دې مصرف کړی، او همدارنګه د علم باره کې چې تا په علم باندې څومره عمل کړی. الغرض زما عزتمندو مراحل الانسان، د انسان مراحل، د انسان دورونه، د انسان وختونه دې باندې مختلف را روان دي. دا مختصره ذکر کړله چې دنیا کې دا کومه مرحله ده د زندګۍ، دا ډیره مهمه ده، ځکه چې دې باندې نور مراحل چې وروسته را روان دي انشاءالله هغه به په راتلونکي درسونو کې ذکر کړو، چې هغه د مرګ مرحله ده، بیا د قبر مرحله ده، بیا د برزخ مرحله ده، بیا د حشر مرحله ده، بیا د حساب او کتاب، او دغه مراحل چې را روان دي دا په مختصر ډول باندې د دې لپاره ذکر کوو چې موږ او تاسو په دې پوه شو چې الله سبحانه وتعالی موږ د څه لپاره پیدا کړي او زموږ او ستاسو مخامخ سره روان دي. الله سبحانه وتعالی دې په خپل فضل و کرم سره موږ په دې سفرونو کې کامیاب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.